راته ښکاري د قرم دا کور دی ښه او که نه ماټوم راته وایي خو نو کور ته وګوره دروازه راپرودي او دوه کوي مانه ډیات دی یاره څوکې سلام علیکم جی وعلیکم سلام خو څنګه ښې خیر دی وروره څوکې د قراقور رالیږلی یم که نه همې ملګری دی نو هغه هم رشته ګورم مال هم ګوري پیم یروره دا خو ته د قراقور کور ته راغلی نو قراقور کره خو بس زه دغه یوه یم نو بله خو هغه کره نشته چې تا لې درکړي ټیټې بهی زه یې ښځه یم ماشاءالله ټونه ښایسته ښځه ده خو صرف سترګې ورته داسې کونډې ورپروتې یم دا د هغه دغه ما یم هغه لږ تکلیفات تیری په موږ باندې کور کې د سود سودا درک نه لګي او لاړ شي هلته خور کره ځان ډک کړي هلته خوراک څښاک وکړي او دلته کې زموږ نوم نه اخلي او د دویم ماده هم ورته ټنګه ورولې ده ښه نو والله ډېر زیاتې کوي چې په دا دویمه کوي که نه دا ټکار دی چې ماله چېرته صحیح کا یروره بیا مې داسې چل وکړه چې دلته واده مه کوه دلته تاله څوک نه درکوي او که چترال کې راباندې چاړو سوځو هلته لاړ شه او که نه خو چترال ته خو به د هغه هم بودم نو بیا به هغه له ملته کوم نو دا خو به په دې باندې دویمه تي نو بیا خو به ته زه به هغه له ملته کوم که نه نو خبره پکې ډقه ده ویم یروره هغه له مه کوې ویم دلته چې زما ژوند خوارېږي ویم زه خو ځوانه جن یم او هغه خور یې دا قص راټینګ کړي دی دا ټنګ یې ورته غوږو کې اچولې ده لیدله زه بل واده کوم مناسب یې سره باندې کور نوارئ او ستا بله خور شته ویم یروره وه خو هغه هم کونډله ورکړې ده نو په شړق ولګی نو دا مونږ درته مخامخ چینار دا ډېر ښکار هم نه چې په کونډ باندې دی هغه وډوله ویم یروره هغه ړنده وه ښه بیا ښه ده داسې ښه ده چې ته خو روغ یې که نه او شکر الحمد زما هم نظر لږ کم دی خو هسې پوټې غوندې ښه ده اوس هم د سړي زویرې چې په تا باندې دویمه کوي راځه لاړم ښه زه په مخه دی سلام علیکم موږ به رسکلی وي نه لا دې نه کړي چې ستا د لا ټېسټ کوم راځه لاړم ښه رشته هم نه کوم ښه زه ضروره یا الله زما د توبې قر خو په رښتیا د سړي بچی دی یوه بریته او د دې هم نظر کم دی هلکه د سړي زوی قراقوره د دیدو چترال ده نورې سترګې سپین دا ګانه سمه ښکلې وه خو سرانه یې ده شبیبې ګیا مې راوړه ښه په جغ کې مې دي ښه مضبوط ګېډۍ تړلې دی بیبي خو بیا د ماما سپلی اچولي دي ښه په جغ کې بیبي ستا جوړ بیا طبیعت خراب شوی دی ښه په جغ کې ته بیا من که راغلی مړه وای کښېنه خوړلې مې راغی السلام علیکم سلامونه پرېږده مړه ستا بل ځای نشته دی چې ته پړه ته دلته راخوشي ښه په جغ کې ګوره خو یو ځل مې درنه انکار وکړو خدای شته خو په کوڅه ده لږ ګوره قدم هم کېږدم ګوره ښه اوس مې دې د کور څوکۍ کوله ولې زه مړ یم چې دا د ګیا مې هم راوړه د کور څوکۍ به زه په خپله کوم دا زما کور دی ولې ته مړ څه ته وایي خو مړي که نه هغه نولې کر راغلو او ټول انډې رانه سکلي دي هغه نولې ما لیدلې ښه په جغ کې دا ما څو پیرې لیدلې دومره ګیرې یم چای وڅښه سمه چای وڅښه چای وڅښه هغه خدای تا ته شکړې ده څه چای وڅښه بدله په حکم ماله ته من کره مه راځه بس ته زه ځان له پخپله پخولی شم داسې کار شي نه بس دوا کوه یو کار مې د خدای وکړو که نه نو تا له به انشاءالله پیسې هم درکړم او یو بل واده د هغې له به دې بوځم مال یې مه کوه ښه په جغ کې دا ته څه دا څه الفاظ دې زده کړي دي څه دا ته څه به دا زما عادت دی قراقور ماما نن دې څپېړه راکړه چې مشر رانه نه وي نو ته ما په سر ودرولې ښه په جغ کې بیا هم مکه خبره وکړه نو عادت مې دی که نه ښه په جغ کې معلومه د عادت په درنه ګورو کوم زما په مخ کې خیر خو د بل چا په مخ کې وي نو دا شونډان به دله ګوره مات کړي ما ته څوک برم نشي کتی ښه په جغ کې دا زما خپل تحلس دی نه بچي ته خو اوس ماما پورې خندا کې که نه خو چېرته به دې ګیر کړم ښه په جغ کې ته ما نشي ګیرولی ماما غم مه کوه که نه نو بس ته داسې یو کار وکړه که نه ته زمونږ کره نور مه راځه بس ټیک ته نه به راځم او زمین د مشرانو هغه متل دي وي غر په غر نه ورځي او انسان په انسان ورځي بچي کله خو به زمین کور ته راشي که نه بیا به دې پته ولګي والله کو درشم ښه په جغ ولې به نه راځي زما رور دی کور مې راده که نه ژوندی به
هغه پورې به راځي چې کله دې زه ښه کړم یل شین سترګې بچیا بیا ستا کور دی بیا یې مه پرېږده خیر دی ته په خبرو زه خفه کېږم نه اوس یو خبره کوم بیبي ښه په جق کې کوم ولې زه پر کټې تا غټ کړی یم چې ته د ماما سره دومره مینه کې او ما سره نه کې ښه په جق کې په خدای مسلمانه زما خور ده او ته به سنګي ته زما د کلمو نه پیدا یې خو حق د ده ډېر دی دا مې رور دی پهلا مې دا رور دی ته خو بیا وروستو رالې اوس د ده ځای مه نیسه چې دومره وي او په اوږه به مې ګرځولي اسو نو زه به نور داسې 15 وخته مونځونه به کوم ښه په جق کې او تا ته به پکې 15 وخته دوا کوم خیرې کومه چې ته به دې په جق کې د دوامه دې ته زما رور ته خیرې وکړې چې جقونه به دې نه وباسم خورې ده ته پسې مه وه خو دې مه وه که نه خیر دې نه پرېږي که نه ته دا شینه ته اوس کوټې ته لاړ شې روټۍ خو شابه زه ته کوټې ته لاړ شم زه ورځم خو نه زه نوره ګیا راوړم ښه په جق کې او نه زه دې کور ته هم ګوره بیا به ګوره نه راځم ښه ګپ د سره لګي د خدای مسلمان د مور پلار په خبرو څوک خفه کېږي ته خو راته خبرې مه کوه ماما ته مې نه یې خو ته مې په زمانې اثر کوي دا خو راته وران ستا په سر دی د سره ورڅه خوږې پستې ونه وې په جق کې الله خدای دې لیونی کړه اوس به زه په مړي کې ناست یم او خولې له به مې جق راشي چې خدای دې وبخښي خو ښه په جق کې خلک به راپورې قاتي دی راله خولې کې څه واچوي مورې چې دا په کومه ورځ به زه دلته زه ښه کېږم د سپیو د پیشو یې ده ما سره یو ځل دې دا واده وشي رښتیا دا خبره پرېږده دا خدای دې یا مسلمان ښه شي یا دې ښه نه په شي شامبول به کاسې وي اره دا خو مې شعر وی چې یو ځل دې دا واده وشي یا دې دا ښه شي یا دې ښه نه شي بس بس ډېره مه خنده همدغه توی د خدای مسلمان په شامبول به کاسې وي په شنګل لرې که په شنګل څه سپک سړی دی ستا د مخه ورلمه ګینې په هغه در ما قدم هم نه کېښودو ولې سوي انکار یې وکړو هغه مې وی ورکړې ده دا کچل دی که نه بیا داس کاله رستو شومه وروره خیر دی خو په ګیره دې اوښکې روانې خو پوزه دې ونه بیږي بدې ښکارې په بیا ګیره به دې بړینګ روانې خلک به څه وایي څوک خو ګوري نه جاړه به کښېنه خبره درته کومه هغه راته ویلې بیبي روټۍ نشته ښه په جق کې مه کوه که نه نو خبره کوم او د سره د ډوډو غم دی یو مې دا موړ نه کو مړې بیبي نو نه ښځه غوښتی شم ښه په جق کې او نه روټۍ غوښتی شم ماما ته نور مه کوه مه راځه بس ښه اوس ځه کېنه لږه ډوډۍ واده به خوړلي که نه بس دی نو یم ایا ډېر ښه شی دی خو چاکي ما کې له سره وړو ایا شته نه چې ستا په دې کور کې زه روزانه راځم ستا دې کور ته وروره خبره واوره بل ځای بدله تپوس وکړم په شمګل پرېږده لاړه ښه په جق کې هره پیره زما دا رور ستا د لاسه خبته لیکي رسي د خویندو قرارونه لاړ شي خور یې خوشحاله شي او ورور یې خوشحاله شي او ستا د لاسه هغه هره پیره په بېعزتۍ وروسته بیبي بس مې نه کېږي ښه په جق کې ګینې ده پسې ما تمانچه راغېستی و په دې سر مې ایشتو ته به زما رور پردي کوټه دا کوډي خپانې چټوري دا کوډي زما کور دی خو ته څوک یې او څه کې دلته دا خو ما دلته راغلم هغلته قراقور راته وي دغه کوټه ورچوي رشته به درکړي الله رشته به درکړي یا بچی دلته خو یو زه یم او ته خو زما همڅنګ نه ته خو زما بچی ما ته نه جوړېږي د څه شي رشته غواړې دلته لور رشته الله لور دې شته د خولې نه خو دې پسې د اوس د اوبه لاړې قرانه ودې نه لیده ما لوریانې کومه دي ما ویلې ده زما چترال ته هغه ته ما هم مې خیر دی ده الله به راته پیشي ښه ساره څوک راغلی ښه په جق الله ولې مېلمه دې لټه شوم بیبي دا جکونه والله دا جکونه مه راکوه بیبي بچه که نه نور رشتې له راغلی یم نه من کاره دا ایو بوډۍ نور نه دا ما مو ته څوک یې اتیانې الله اتیانې میګانم پکې ټول پیدا کړه خبره واوره یو خبره کومه یو سوک به مې ورکړی وی ښه په جق کې والله دې خو سم جکونه کوي دا یې واده کړی دي الله بچی زمونږ د پښتنو ځوانان
کش په ودونو کې پراته دي بل کار یې نشته شوري بانګ وای کنه خو زما لم سغم وکړ صرف دې سوال جواب لاغلم تراقور راته ویلو دغه څوک دې ستاسو دی زما رور دی خو ما که خو دوه کولبې ګرځي هغوی لا مې ونه کړه تا نه بیا چېرته کړو وزه ښه په جاق کې وزه د قراقل ماما زه تا دې هم دلته مه پرېږده اذان دی بس دی یارم خو په جګ کې راړم ګناه ده ځان ته غوږ شه ګناه ده وایي Ya orang putih ubah woi tahu juga mati بیبی وختونه سمه خوځي څه چل شوی دی زما د واده سوچ کې خو څنګه ښه په جاق کې خدای دې په زړونکه بچی ستا د واده غم نیمه وړې رور مې یادېږي چې په څه حال به بیا شپږ وخت به ورته بیا ژبه راایستي خوب ته بیا نه پرېږدي جګړې به ورسره کوي ماله بیبي وده شه جګړې به ورسره نه کوي دوق قمره سیز ولا نه ورکوي په نارې وده کوي او په ناره باندې را رخصتوي دلته موږ کره ډکېږي او تشېږي ښه په جاق نو خدای دې دا شنې سترګې مې راکړي که چې دلته راکړي زه خپلې خور کره چې یو نوړۍ به وخورم یو پیاله چای به وڅښم دلته یې پسې ته زار کې نو ته خو هم پسې نښتی لکه کوڅه ډب سپي مړې بیبي هغه ما ته هم نه ګوري او تا ته هم نه ګوري تاسې زر زر لګوي ځان داسې زر موړ کړي ښه په جاق کې ښه دی چې تا ته نه ګوري چې تا ته وګوري ته خو یې ولا زار کړي سترګې دې ورته څلور کړي په دقه ځای کې ونښلي بیا د چوکان ورکوم په چټ باندې بیبي ما اوس خوب کې لیدو که نه بس هغه مخکې و زه ورپسې یم که نه او بس روانې ما ویل کو د لکۍ نه مې رانیولې هغه یې لمن وه ښه په جاق کې د واړه دقه چې ګډوډ خوبونه یې د ورځې خرو پسې منډې مه وه خره دې د لکۍ نه رانیولي بیا د شپې خره دا خو زما رور لیدلی دا څه ګډې وډې وې د هغه لکۍ کم ده سمدم سړی دی نو که لکۍ وشوله نو تیار خر به یې بیا ښه په جاق کې او ته به کوچاڼی ښه په جاق کې د هغه خوری چې هغه خر چې ته کوچی مړې بیبي ما مه عزته کوه د هغه سوچونه مه کوه زما د واده سوچ چېرته وکړه ښه په جاق کې ستا د مرګ سوچ به وکړم چې لالا مې نه ته راته نه ښکارې او چې څو پورې مې هغه له سره ډولۍ بله نه راوستې او دغه چیلۍ مخې دا مې د کوره نه ایستې پې دا ګوګل مې نه یقېږي ته دا خوبونه مینه بیبي ته زما د مرګ سوالونه کوي ما به ګوره بیا پینوډال ګولۍ خوړلې او ځان به مې وجلی ښه په جاق کې پینډال ګولو زه ختمه نه کړمه چې روغه پلته د ورځې خورمه تا ته څم نه وایي پینډال څوک نه وایي بس ما خو د تا مخکې مې ویلي که نه که ته زما د واده غم نه کوې زه به دا پاکستان پرېږدم او مردان ته به لاړ شم ښه په جاق کې او په چینچۍ کې شابسي اول دا زده که چې مردان په کوم ځای کې دی ځکه خو د واده نه کومه ما ته مردان معلوم دی په نوخار کې دی الله نو په پاکستان کې نه دی نو اوس دا پته راته نشته ښه په جاق کې چې دا پته درته ولګېده بیا به دله واده وکړو بیبي ښځه بیبي اوس یو ډسپرین ګولۍ واچوه د سر دا دړ به دې مخشي او زما واده ذهن کې اړه ورړه ښه په جاق کې اوده شه ته دې په دې شنو سترګو دا شپول راواچوه اوده شه مازغه دې رانه خراب کړه ما سره د خپل روکي غم دی تا سره د خپل روکي غم دی او بیبي ما سره د خپل واده غم دی ښه په جاق کې زه خو ماما نور دلته کور ته نه پرېږدم زما د ورور په واده کې چې ښه په جاق کې نه ګډ شوی هغه پورې تا رانه ونه لیدو نو مامي چې ده نو مامي له به دې مساله ورکړم خو خدای دې بله جنۍ مهربانه کړي چې رول یې وکړم او دا سترګې پټې کړه اوده شه بس دی د سار کې ښه په جاق کې او مامي پسې به سار کې تللی مې تاله مساله درکوي بس کله اوده شه الا هغې پسې به وایي تللی مساله ته دا کار وکړه د هغې نه مخکې تاله درکوم دا خبرې د کولو دي بیبي خو اوده شه که نه ښه په جاق کې ښه اگه ته اوده شه نو زه به اوده شم وی الله الله اکبر الله اکبر الله یاره خورې
بوزم بدیم زه اورولم بدیم زه دا خاون بغیر د اخر کیسه نو څه به کومه اخو پوډري ده په پوډري باندې ولیدلې نو خامخا به مې تاسو بوزی راغلی نو که پوډري دی نو کم از کم ما پسې خو واپس راځه که نه نو بس څه به کوم چې ورکړی مو یم پوډري له بس اوس به مې بوزایم او راولی به مې راځه دا خبر پرې راځه خیر دا ناډیډکه سړی چې دا نوی موټر ټیکل واري که نه نو بار بار پې کپړه وي او مخ به د پکې خپل ښکاري څه مزه کوي که نه خو اوس په هغه سپېره کله راځي دا اوس څه ټیم شو ټوغه نور هم دا د سر له راغې دا به ویلا چترال ته ځو چترال کوم دی لکه او سپېره خو را روان دی خدایه پاکه دواړه ټانګه خو دې نن رنګ کړې ده ګورې ښه څنګه ښکارم ډېر بدرنګ ښکاري ویم بس دې حالاتو بدرنګ کړی یم ګینې زمونږ غریبي خو نه وه او زما دوران داسې دوران خو نه و زما ځواني داسې ځواني خو نه وه د خدای مسلمانه نسمن شوی یم که نه بچي ته هم راپورې خانې چې په جیب کې ما سره پیسې نشته نه نو نه یې د ځوانۍ پټلېږي او نه یې د افسانې پټلېږي دواړو کې داسې بدرنګ ښکاري راځه که غوانه ښځه هم کله جګړې کوي کله څه کوي مړه شرمېږي خو نه خواته ور چترال کې مې هلته بدنام کې ښه نو د خدای مسلمان چترال ته خو هغه خلک ځي چې کوم خلک دراني لکه زما او ستا دا خو دا وګوره هغه پیشو سرمن مې لږ کړه دا مې واچوه چترال ته چې ځې که نه چې دا په سړی که نه نو خلک به دله رشتې درکوي هلکه دا خبره خو ریټۍ د سپی دې بدن کړې نو ته خدای مسلمانه ما خو په ځان سپری کړی خو ټماټر ښکاری په سر خیره تا به هم یو پکول په سر کړو که نه یاره زه خشته ښکارم داسې ینګ ښکارم سمارټ چې چترال جینکۍ راباندې مینې چې پیټ وي ټینګه خو کړی ده که نه او ټینکۍ هر څه پول دې تا پیټې راغلی که نه څه پیسې تاسې پرې خپله خولې ما ته ویلو چې دا خرچه به زه کړم نو ما خو خیر یې راغوښتي دي خو هسې نه ګوره لار خطرناکه ده څوک یې رانونیوی خدای ګل خانه که نه ویم خبرې دې په ګاډو کې ځایږي نه رضوانونی کینه مرتا به یاره خدای د عالمه مسلمانه ډېر غټ چپر دی یو دوا د خیر خو وکړو که نه یا الله په خیر خیریت مو ورسې سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون خدای پاکه زما دا رشته خو کې خو د ملګري مې پاتې م شي که نه نو څه خبره نه ده ای ته په خولې باندې د شړشم راوخېږه ما ولې پاتې کې وایي زره خیره دا د کار دی که نه اولا ولې خلمت خو رانه پاتې شوی دی دقه چل دی که نه د خدای مسلمانه خو دې مخ ته هلمټ واچوې خو وانه چې ته پکې څه داسې د ګلونو خاپېرې ښکاري مړه ډوډۍ به مې نه ووایي نو هلته ورانه بیا جینکۍ والله ټرمېږي هلته نه دي د سپا تغسین کې به مخ لاسونه ووینځي ځان سره شیمپو ولو که نه خو د خدای مسلمانه لا ولې دا پیسې مال را ده لاره خطرناکه ده چې دا زه جیب کې واچوم پاټه وي لار خطرناکه ده ولې خطرناکه ده خدای د عالمه ته د واوا خانوټو کې راځم تا ته پټه ده مخ کروړو کې هلته پېښور کې یو غټ ډبربست ختم که نه توختې او یو دوه پېغلې پکې ناستې وې بس یاره داسې یو څلور ټامیان غونټه کې هلکان رالل او یوې نه یې پټ داسې راښ کوه بلې ته ویې مخ کاره که بس एकदम مړی دی بدماشي یې ورسره وکړه دې ځای ته مې راوینه داسې راجم شوه چې څنګه راجم شوه یو ټوک مې داسې ووه بل مې داسې ووه بل مې په شه ووه یا مې په مخه ووه ټولې شیشې ماتې شوې وایي وروره د دې بس کې څو شیشې وي دا پکې ولې څلور اړخونه نیسو خو خطا کې رانه ډرایور هم ولګېده مړه چې څنګه جینکو زما دا پاټونه ولیدل که نه د دالیم دوی یوه خو راباندې ډارک پیدا شوه مونږ سره واده نه کوې ما بیا خواشه خچنې مالله حفاظت وکړو زما خویندې یې زه نو بس هغه غلطي مې وکړه ویم د خدای مسلمانه ویم زمونږ د مشرانو هغه متل دی وایي په ژوند کې هر انسان له الله پاک یوه موقع ورکوي او د هغې موقعې نه به غلطه پیدا نه هلي دا د غلطه پیدا غشي ده که نه نو ځکه خو په سړون شو که نه بچې ځکه ما سره چترال ته روانې ځه چترال کې ډونه سپینې سپینې ګورګوري دي که نه ظالمه چې برګې مرض هم پې تېر شوي غم مه کوه ورسه که نه ډایلاکي او دا ټیکا دی که نه اوس ما سره صرف کښېنه ښه چې څوک اکوش بوکوش کوي که نه نو زما هغه سکونه خواته یاد دي که نه توت پټېلو باسم ظالم بچیا چې ماته دا ټیکا دی که نه چې صرف شاته راپسې سیډ هله ښه ښځه ګیر ورکړه نه وخت ته ځه که نه نو ډېر روانې ولې دا څه جټ خو نه دی موټر ټیکل دی دا ګاډي ډېر غلط ځای کې ودرولې دې بل اخر کې مخکې شه داسې ته مخکې څنګه چې مخکې شم ته ورته ټوله لارې پې بنده کړې ده دې سیټ کې مخکې شه که نه نو مړه مه کوه وردم ورپسې تا ته ولې ما دا ډوډۍ وویشتې ته چا پسې ورځي کس پسې ورځم یو ګټه راکړه نو هلکه یو وارن به ورکړي که نه
کاڼي خواست دا که سکه را سکه چپ کا دا ټولې شیشې دې ولا ماټوم چې پټه ولګي وای مو زمانه مو ورځه یاره تر ازه ماما ظالما نیسه مې مګ واره خزه ورشه زه نه نیسي نه ورشه او کنه تا نه اجازه ته مخه او دا چې ډرایور به له دې خورولم او دا بل با خولم مړه د وخت سر نه جګړه شروع کړه خدای مسلمان چترال ته خوره سو کنه یار وینه مې راو خټه وینه مې راو بیا مې رکس لیږي خدای پاک دا خو قمقل پرشاونه یار اوره دا لار دا پلار دا څه وای دا دې څه وای رودا لګرودا نن نولم رودا کنه ما رودا چلے لگا ماما دا شکار وکنه ها چې دا کلتري ته کوټکانی پراټو کنه نو ما وی چې ته نه ډډونو باتی دا مالا ما جی سری زا کینه شابا بلا موټر سایکل نه کوو